بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. مخکې تر هر څه د ایرلینډ پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم مسلسل بریاوې ټولو افغانانو ته وړاندې کومه. او وروسته له دې نه مرګلو که فکر مو وي تېر وخت کې البته کرکټ لوبه روانه وه، نسبتاً د دوستانو حضور کمرنګه و، خو بیا موږ په ډېرو موضوعاتو په تېر درس کې په ډېرو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې د کنورسیشن په برخه کې چې هغه په هر رسمي دفتر کې هغه پوښتنې کیږي چې هغه موږ تقریبا انټروډکشن و، خو هغې کې فرست نیم، میډل نیم او لاست نیم په باره کې موږ خبرې وکړې چې څنګه کارول کیږي. مثلا what's your first name, what's your middle name, what's your last name. نو what's your first name, my first name is، ته به خپل نوم ورته ښایې احمد. my first name is شاکر. what's your last name, what's your middle name. دا دې تر څنګ موږ په دې باندې خبرې وکړې چې how do you spell your first name, how do you spell your last name, and how do you spell your middle name. نو دې باندې او دغسې خاص دي یعنی شخص په باره کې نه تاسو کولی شئ what's your father's first name, what's your father's last name, how do you spell your father's first name. نو دې کې که فکر دی وي مرګلو دې کې ډېر پوزیسیف ایس کارول کیږي. نو موږ د ګرامر له نګاه نه په پوزیسیف ایس هم خبرې وکړو چې سینګولر پوزیسیف ایس او پلورل پوزیسیف ایس او اپوسټرافي ایس از ایکوال ټو سینګولر پوزیسیف ایس ان اپوسټرافي کله چې د ایس نه شاته راشي هغه پلورل پوزیسیف ایس وي، د جمع دپاره کارول کیږي. په دې باندې مو خبرې وکړې. دې تر څنګ where do you live په دې باندې او where are you from. I am from Afghanistan. نو where is your brother from, where is your teacher from. یعنی ډېرې مفیدې او ګټورې جملې وي. الله دې وکړي چې هغې کې کومه ستونزه نه وي او تاسې هغه زده کړې وي. نن د کنورسیشن یو بلې مرحلې ته داخلیږو چې دا نسبتاً مهمې دي او ضرور دي، چې نن به موږ تاسې د ټایم په باره کې پوښتنه کوو چې څنګه چا نه پوښتنه وکړو چې څو بجې دي یا ساعت یعنی څو بجې دي او تاسو ځواب به څنګه وي. دې تر څنګ نن د څه شي ورځ دی، د ورځې په مقابل کې باید ستاسو ځواب څه وي، او تر څنګ یعنی کومه میاشت دی د میاشتې په مقابل کې. نو نن به د هفتې د ورځې او د میاشتو د کال د میاشتو نومونه هم زده کوو، تر څنګ د وخت په باره کې پوښتنې او ځوابونه دا به مطرح کوو. خو د معمول مطابق ما هر وخت د ګرامر په برخه کې یو موضوع ټاکلی وي. نو نن د ګرامر په برخه کې د امپیریټیو سنټنسز یا امریه جملو په باره کې خبرې کوو چې امپیریټیو سنټنس څنګه تشکیلیږي او امپیریټیو سنټنس په څو قسمه دی. نو خبرې ډېرې نه اوږدوم مرګلو، دا په تیر درس باندې البته یو مختصر او لنډ مرور و. نور به لاړ شم تختې ته او نوی درس به شروع کړو، البته چې هغه به د هغه نه شروع کوو د ټایم په باره کې چې څنګه د ټایم په باره کې پوښتنه وشي او څنګه ځواب ورکړی شي. زه به دغه کمره واړوم د تختې ته وبښئ مرګله چې ده. نو مقصد مرګلو درسونه ډېر مهم دي. خدای دې وکړي تېر شوي درسونه مو زده کړي وي او کومه ستونزه په هغې کې نه وي. نو زه به دغه کمره نسبتا نږدې کړمه تختې ته. ښه مرګلو، نن کوم تاریخ چې دی هغه د فبروري یعنې 2مې میاشتې 15 تاریخ دی د 2019 کال. ښه اوس مرګلو اول د ټایم په باره کې پوښتنه کوو چې مثلا د ټایم په باره کې کوم څنګه پوښتنه کیږي. نن د ټایم په باره کې خبرې کوو، ګرامر کې به اخر کې خبرې وکړم. ټایم نو مرګلو چې کله موږ د ټایم په باره کې پوښتنه کوو نو موږ معمولا چې ډېر هغه دی هغه دغسې سوال استفاده کوو what time is it. نو دا ډېر مشهور what time is it یعنې څه وخت دی. what time is it یعنې څه وخت دی. داسې هم تاسو ویلی شئ چې what is the time, what is the time. خو what is the time په نسبت what time is it دا ډېر کارول کیږي. خیر دی زه به تاسې what is the time هم درته ولیکمه. what is the time یعنې ټایم څه شی دی، یعنې ټایم څه دی، وخت. what is the time یا what time is it دغه دوه هغه جملې دي چې د ټایم یا د وخت د پوښتنې دپاره کارول کیږي چې تاسې د وخت په باره کې معلومات حاصل کړئ. what time is it
یا what's the time خو تاسې what time is it یعنی څو بجې دي ساعت څو بجې دی دې په باره کې اوس د ځوابونو ته زه راځم ملګرو زه ډېرې مختلفې ځواب دپاره مختلفې طریقې کارومه تاسو به یې ټولو سره بلد وئ خو اخر کې اسانه طریقه درته ښیمه چې بیخي اسانه هر څوک یعنی ډېر په راحت هغې ته ځواب ورکوی شي زه ټوله طریقې یعنی کارومه چې تاسو ټولو سره بلد وئ خو اخر کې اسانه طریقه درته ښیمه چې ټولو اتومات زده شي ښه نو what time is it اوس ملګرو په ټایم کې درې خبرې یاد کې وساتئ د ټایم په باره کې کله چې تاسې ځواب ورکوئ درې خبرې باید تاسې یاد کې وي یو خبره ده اول خبره ده چې مکمل ټایم پوره وي مثلا 9 بجې وي 2 بجې وي 3 بجې وي 6 بجې وي 9 8 بجې وي فکس ټایم وي مثلا داسې 2 بجې وي مثلا فکس کله چې داسې 2 بجې وي نو تاسې به داسې ځوابي it is یا it is داسې هم لیکلی شي it's نو تاسې به داسې پوره بجو دپاره مثلا څه وایي 2 دا 2 دي 2 بجې دي نو 2 ورته وایي تاسو به د پوره بجو دپاره داسې پوره بجو دپاره او کلاک استعمالوئ او apostrophe clock it is 2 o'clock یعنی 2 بجې دي it's 2 o'clock 2 بجې دي دا او معنا ملګرو off it is 2 off the clock یعنی مطلب دا خو دا لانچ لیکل کېږي او اپوسټرافي ورکوي مخکې off استعمالېده اوس نه استعمالېږي it is 2 off the clock what time is it it is 1 o'clock what time is it it is 12 o'clock what time is it it is 3 o'clock what time is it it is 9 o'clock نو ملګرو هدف مې دا و چې کله اوله طریقه دا ده چې کله ټایم فکس وي یعنی 2 بجې 3 بجې 9 بجې 10 بجې 12 بجې فکس ټایم وي نو تاسو به او کلاک کلمه ورسره کاروئ what time is it it is 6 o'clock what time is it it's 2 o'clock it is 9 o'clock اوس یو بله ملګرو چې دغه ټایم یعنی ماسپښین مازدیګر داسې ویلی شي it is 6 o'clock in the morning it is 10 o'clock in the morning it is 11 o'clock in the morning نو اوس د دې دپاره چې موږ تاسو د او کلاک نه خو پوه شو نو اوس دغه موږ نه پوهېږو چې it is 2 o'clock دا معنی چې د شپې 12 بجې دی او که د ورځې نو یو بله کلمه چې دې دپاره کارول کېږي د او کلاک یعنې د شپې او ورځې دپاره هغه am او pm کارول کېږي مثلا what time is it زه وایم چې it is مثلا 2 بجې دي داسې بجې دي نو زه وایم چې it is 2 o'clock in the morning یا دې او کلاک سره زه 2 سره داسې morning دپاره am کاروم am ملګرو am دغه چې دی دا د شپې 12 بجو نه عین شروع تر ورځې 12 بجو پورې am دا لاتیني کلمه ده a معنا انټي معنا مخکې am معنا meridian meridian معنا mid day لاتیني کې meridian معنا mid day یعنی منځنۍ ورځ mid day یعنی د ورځې منځ تقریبا 12 انټي معنا مخکې before یا مخکې یعنی مخکې د نیمې ورځې نه نیمې ورځې یعنی د غرمې 12 بجو نه دې طرف ته تر شپې 12 بجو پورې دا ټوله ملګرو په am کې راځي چې موږ تاسو د ورځې ورته وایو او بل چې دی pm کلمه استعمالیږي pm معنا post او am دغه meridian post معنا after یعنی وروسته د meridian یعنی د mid day د نیمې ورځې نه وروسته یعنی د غرمې 12 بجو نه چې طرف ته ټیم کېږي نو بیا موږ تاسو pm کاروو pm نو مطلب دا چې کله د شپې 12 بجو نه عین تر ورځې 12 بجو پورې د شپه ورځ نو د شپې 12 بجو نه عین تر ورځې 12 بجو پورې موږ تاسو am کاروو am
او بیا چې یو ورځ 12 بجو نه واوړي یعنې د ورځې 12 بجې 1 دقیقه 12 نیمې عین 1 2 3 تر شپې عین 11 9 50 پورې دغسې شپې پورې چې وخت ځي نو بیا موږ تاسې پی ام کاروو. دا یو معمول یعنې ای ام او پی ام په باره کې خبرې وه. خو مهمه خبره مرګلو ما دا ده چې تاسو داسې ویلی شي مثلا اوس چې دی یا 8 بجې دي. what time is it? it is 8 am. که شپه وي what time is it? it is 8 pm. اوس افغانستان کې شپه دی نو تاسو ویلی شي it is 8 pm. په امریکا کې اوس ورځ دی زه ویلی شي it is 8 am. نو مثلا am د ورځې په جریان کې مثلا انټي میریډیم and pm پوسټ میریډیم دا لاتیني کلمې دي چې دغسې معنا دی دا مې درته وکړه. نو مرګلو ما مهمه خبره دا وه چې اوس تاسې فول ټایم ښیئ 2 بجې دي 3 بجې 15 تاسو به 1 2 3 4 5 6 دا وایه بیا به o'clock استعمالوئ. what time is it? it is 6 o'clock. what time is it? it is 2 o'clock. what time is it? it is 9 o'clock. ها یا مثلا it is 9 am. it is 6 pm. it is 12 in the noon. لکه داسې ویلی شي یا it is 6 in the morning. دا یو طریقه وه. دویمه طریقه مرګلو کله چې وخت پې تیر وي what time is it نو موږ تاسو it is دا it is به ټولو ته ځواب ورکوو what time is it it is. چې کله وخت پې تیر وي وخت تیرېدو دپاره موږ تاسو past کاروو. past دا معنی چې تیر یعنې چې وخت پې تیر شوی وي. مثلا زه وایم داسې بجې دي 2 بجې دي 2 بجې مثلا 10 دقیقې دي. زه وایم چې 10 دقیقې تیرې دي د دوهونه نو زه به وایم چې it is 20 10 past تیرې دي it is 20 past 2 یعنې مطلب دا it is what time is it? it is 20 past 2 10 د پاسه 2 بجې دي. یعنی کله مرګلو چې موږ وایو چې د پاسه نو موږ تاسو به د پاست کلمه استعمالوو. پاست ماضي ته وایي تېرې شوي ته تېرې دي. what time is it? it is 20 past 2 it is ښه نو ډېر اسان دی مرګلو کله چې تېرې وي د پاست کلمه. مثلا زه دغه ټایم what time is it 3 بجې دي مثلا 40 دقیقې. what time is it? it is 40 past 3 it is 40 past 3 یعنی 40 it is 40 past 3 یعنی it is 40 past یعنی 40 دقیقې تیرې دي 3 یعنی د درېونه. یعنی مرګلو بیا هم درته وایم کله چې وخت پې تیر وي تاسې د پاست کلمه استعمالولی شئ. مثلا بل مثال اوس دا څنګه وایې دلته 2 مثلا 4 بجې دي 4 بجې دي 10 دقیقې دي. تاسو وایئ چې 10 دقیقې تیرې دي د 4 نه. what time is it? it is 10 past 4 یعنی 10 د پاسه 4 دي. what time is it? it is 10 past 4 what time is it? it is 20 past 4 نو دا ډیر اسانه دی. بل مرګلو که کمې وي ځینې وخت کې وخت کم وي تاسې هغه څنګه موږ داسې وایو چې 10 کم 4 دي 10 کم 15 دي دا خو تیرې وي. د کم دپاره موږ څه وایو مرګلو د کم دپاره به تاسې د تو کلمه استعمالوئ. دا تو چې کله وخت کم وي داسې به وایي. مثلا دا د 2 بجې دي 2 بجې 50 دقیقې دي نو دا اصلا دا 10 کم 3 بجې دي. what time is it? it is 10 2 10 کم دا 2 معنا کم تقریبا 10 2 3 نو بیا به موږ تاسو د 2 کلمه استعمالوو مرګلو. what time is it? it is 10 to 3 یعنی 10 کم 3 بجې دي. بیا به د 2 کلمه موږ تاسو استعمالوو. what time is it? it is 10 to 3 ښه یعنی بیا به د 2 کلمه اوس زه دغسې لیکم داسې لیکم 3 بجې دي 3 بجې
پنځه دقیقې دي 55 دقیقې زه وایم چې 5 کم 4 دي. What time is it? It is 5 to 4. It is 5 to 4. یعنی 5 دقیقې کم 4 بجې دي. It is 5 to 4. نو وګورئ مرګلو دغسې ټو کلمات چې کم وي او پاس چې پې تېرې وي. ښه دندې شي په ده یو بلې ټکې ته مرګلو اشاره کومه. اوس یو خو چې مکمل ټایم وي موږ تاسو چې مکمل ټایم وي او کلاک استعمالوو چې فکس ټایم وي او دې تر څنګ موږ تاسو هاف نیمایي ته وایي نیم یعنی 10 دقیقې چې وي او یو کوارټر دی کوارټر څلورمې حصې ته وایي 1/4 یا مثلا پاو 15 دقیقو ته کوارټر وایي. نو او کلاک چې مکملې وي او هاف نیمایي کوارټر پاو ته وایي. اوس زه وایمه داسې دي 15. What time is it? It is 15 past 2. 15 د پاسه 2 دي یا داسې ویلی شم It is 2:15 پاو باندې 2 دي. نو تاسو 15 دپاره 15 یا کوارټر هم کارولی شئ یو او بل مثلا دا 15 دي. څو بجې دي زه وایم چې it is 45 past 2 یا ویلی شم it is 2:45 یعنی پاو کم 3 بجې دي. ښه اوس مرګلو بل بحثتن یو اسان خدای دې وکړي مرګلو چې دا مو زده کړی وي چې څنګه پاست ووایو څنګه ټو ووایو. فکر کومه چې مرګلي نه پوهېږم انټرنیټ نه یا چې ستونزه لري سید افغان ورور وبخښئ نو نه پوهېږم انټرنیټ خو تیز دی ستونزه به څه وي. نو مرګلو اوس درته اسانه طریقه ښیمه. بیا ما درته ووایي چې it's 2 o'clock it's 6 o'clock it's 9 o'clock چې کله فکس وي که چېرته پې تېرې وي it is 20 past 2 it is 10 past 2 it is 5 past 2 it's 6 past 2 نو دغسې یعنې باندې کله چې پاتې وي it is 20 to 9 یعنې 10 کم 9 دي it is 10 to 10 10 کم 10 دي. ښه اوس یو تخنیکي پوښتنه کوم مرګلو what time is it در ځواب تاسو راکئ what time is it دا به داسې کم what time is it نو داسې ویلی شي it is 58 past 1 که ټوکي وایه څنګه به وایي what time is it it is 2 مرګلو داسته یعنی 2 کم it is 2 to 2 یعنی 2 کم 2 بجې دي. نو داسې it is 2 to 2 نو دا هغه what time is it it is 58 past 1 what time is it it is 2 to 2 مثلا 2 کم 2 بجې دي. ښه اوس اسانو ته مرګلو دا لږه پیچیده غوندې جملې وي چې تاسو ورسره باید بلد شئ نوره درته یعنې سخت نه وي زده یې کوئ ښه دی خو اوس لږ بیخي اسانې طریقې ته ځم چې ټولو په ذهن کې کښېني ټولو په ذهن کې. ښه هغه څه شی دی هغه دغه دی مرګلو تاسو نه مثلا 2 بجې دي مثلا 10 دقیقې دي what time is it تاسې به اول ساعت وایه بیا دقیقې هېڅ مشکل what time is it it is 2:20 it is 2:20 what time is it it is 2:20 مسلسل it is 2:20 اول ساعت وایه بیا دقیقه هېڅ مشکل نشته پاست ما وایه 2 weeks شی ما what time is it it is 2:20 بس دا it is 2:20 it is 2:20 ډېر اسان راحت اسان د بس دا ټولو دپاره اسانه طریقه. اوس بل مثلا وایم what time is it it is 1:30 it is 1:30 what time is it it is 1:30 it is 1:30 ښه یعنی یو نیمه ده یا it is 1:30 half ما درته وایي چې نیمایي ته وایي it is 1:30 یعنی یو نیمه ده
ډېر اسانه دی ملګرو. دا اسانه طریقه وایي تاسو دپاره چې څنګه وکوی شو. مثلا 4 دلته 50. What time is it? It is 4:50. It is 4:50. What time is it? It is 10:10. What time is it? It is 9:05. What time is it? It is 6:15. What time is it? It is 7:20. 7:20. یعنی ډیر د اسانه طریقه و ملګرو. ټول کوای شئ چې په دغه طریقې سره زده کړئ. ډیر اسانه طریقه. ما درته پاست هم ویلې ټو مې ویلې. دې ترڅنګ ما درته اسانه طریقه هم وښوده که هغه چا زده کړې نه وي. دا اوس ملګرو دا خو ټایم خلاص شو. د ډې په باره کې پوښتنه کوو. ډې مثلا what day is today? What day is today? یعنی نن د څه شي ورځ دی. what day is today؟ نن د څه شي ورځ دی یا what day is it؟ دا د څه شي ورځ دی. what day is today؟ نو تاسو وایئ چې it is دغه ځای کې به ورځ واچوئ. it is Friday. it is Monday. it is Tuesday. it is Saturday. نو تاسو ملګرو what day is today؟ it is Friday. نن پنجشنبه جمعه دی. what day is today؟ it's Wednesday. نن چهارشنبه دی. what day is today؟ it's Saturday. نن شنبه دی. نو ملګرو دا بیخي اسان دی خو ما what day is today؟ it is Tuesday. نو راشو چې اوس درته days of the weeks ولیکمه. days of the week یعنی د هفتې ورځې. د هفتې ورځې. اول Saturday. Saturday معنی شنبه. Saturday. په بریټیش کې اکثره تلفظ کوي Saturday. او اصلا امریکن کې Saturday. ښه دا د Saturday. او دویم Sunday یعنی یک شنبه. Sunday. دریم چې Monday معنی دوشنبه. او بل چې څلورم Tuesday. سه شنبه ته څه وایي؟ Tuesday یعنی سه شنبه. او بل چې دی Wednesday. د ډي نه تلفظ کیږي. Wednesday چهارشنبه. ښه Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. او شپږم Thursday یعنی چې پنجشنبه. او اخیری Friday. جمعې ته څه وایي؟ Friday جمعه. خو یو خبره درته وکړم ملګرو. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ښه نو دغه یو خبره درته وکړم ملګرو چې days of the week د proper nouns دي. دا اسم خاص دي. هر چیرته د جملې په منځ کې، د جملې په آخر کې، ابتدا کې، هر چیرته چې لیکئ د اول حرف به یې غټ لیکئ. Friday if به غټ لیکئ ځکه د خاص نومونه دي. یعنی د proper nouns دي د ګرامر له نګانه. دا به تاسو هر چیرته غټ لیکئ. ښه اوس ځمه ملګرو میاشتو ته. مثلا what month is it؟ what مخکې مو ویل چې what time is it؟ بیا مو چې what day is today؟ اوس وایو چې what month is it؟ what month میاشت ته وایي. what month is it؟ یعنی څه شي میاشت دی. what month is it؟ ځواب مو څه شی وي؟ it is د میاشتې نوم دلته واچوئ. it's January. it's March. it's April. it's July. it's September. it's December. نو ملګرو what month is it؟ what time is it؟ what day is today؟ یا what day is it؟ نو ملګرو ډېر اسانۍ سره. نو اوس ځمه د میاشتو نومونه درته لیکمه. what month is it؟ it is ښه نو months میاشتې of the year. د کال
months of the year. The months of the year, the کال میاشتې. اول January, February یا February. March, دریمه میاشته March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. No matter what month is it? It is February. What month is it? It's April. What month is it? It's July. What month is it? It's December. No matter January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. نو مرګلو دا د میاشتې نومونه دي. تاسو د میاشتو نومونه باید زده کړئ. یقین وکړه 6 دقیقو ته ویډیو رسېدلې، زه پوه شوی نه یم اصلا چې ویډیو دومره مخکې تللي. مرګلو دا مو زده کړه. نو what time is it? It's 2:10, it's 6:10, it's 2 o'clock, it's 6 o'clock, it's 20 to 5, it's 16 to 5, it's 4:45, it is 10 and a half, it is 16, it is 5 and a half. ښه اوس مرګلو ځو ګرامر برخې ته. وخت ډېر کم پاتې دی، ما دا فکر نه کړو چې وخت به دومره کم پاتې وي. نو ګرامر برخې ته ځم. ګرامر کې مرګلو ما درته وویل چې imperative sentences. imperative امریه جملې ته وایي. imperative sentences یعنې معنا امریه جملې. امریه جملې هغه جملې چې امر پکې کیږي. امریه جملې کې چې امر کیږي مرګلو ځینې مثبتې جملې وي چې امر کیږي. چاته امر کیږي جمله مثبته وي. ځینې وخت کې نیګیټیو یا منفي نیګیټیو امپیریټیو وي. نیګیټیو موږ شکر د جملې ویلې دي. ځینې وخت کې افرمیټیو امپیریټیو سنټنس وي، ځینې وخت کې نیګیټیو امپیریټیو سنټنس وي. او نو دغه سنګل ورونه د هغه مجردی په باره کې پښتنه کې صفي صاحب سنګل ورته وایي، یعنې چې ډبل نه وي سنګل او میرډ نه وي. نو ښه را به شمه افرمیټیو سنټنس یعنې مثبت افرمیټیو امپیریټیو سنټنس، نیګیټیو امپیریټیو سنټنس. مرګلو د امریه جملې دپاره اسانه خبره دا دی چې ورب خاص ورب استفاده که فشار پې راوړه امر دی. یو دویم د امر چاته کیږي مرګلو؟ امر همیشه مخاطب ته کیږي. مطلب د یو ته کیږي. یو د امر دپاره هغه سبجیکټ پروناونس همیشه یو دی، ځکه چې تا ته زه امر کوم. زه چې کله امر کوم تا ته کومه، یعنی خاص ورب سر کې راوله. اوپن خلاصولو ته وایي. خو که زه تا ته وایم چې اوپن د ډور، یعنی دروازه خلاصه که. اوپن د ډور، دروازه خلاصه که. دا امر زه چاته کوم مرګلو؟ یو دا منه چې یو اوپن د ډور، یعنی ته دروازه خلاصه که. خاص ورب د جملې سر کې راوړه، د خپل امر دی. مثلا زه تا ته وایم کلوز بندولو ته وایي کلوز بنده که. اوپن خلاصه که. ټاک خبرې وکه. sit کینه. stand جکشه. stop ودرېږه. دا ګوره ټول وربونه دي، ټول ورب دی. خو کله چې ورب د جملې په سر کې راوړي دا معنی چې د امر شو. close the door یعنی دروازه بنده که. څه معنی؟ یعنی you close the door، تی بنده که. دې ځکه مرګلو موږ یو نه استعمالوو، خو هدف مو یو دی، ځکه چې امر همیشه کیږي مقابل مخاطب ته، چاته چې ته خبرې کوي هغه ته کیږي. نو زه تا ته وایم چې sit down، دا معنی چې you sit down. که زه وایم چې stand up یعنی you stand up. که زه وایم چې read write ولوله ولیکه، نو دا معنی چې you read you write. نو مطلب دا چې مرګلو کله امریه جملې مثبته کې همیشه ورب سر ته راوله.
ورب چې سار ته راولي نو خپله امریه جمله جوړیږي. دا مثبته افرمیټیو امپیریټیو سنټنس دی، البته مثبته. منفي ته یې څنګه بدلوو ملګرو؟ دا سیمپل پریزنټ ټینس دی. تر اوسه موږ سیمپل پریزنټ ټینس نه وتلی نه یو. دا سیمپل پریزنټ ټینس دی. د سیمپل پریزنټ ټینس دپاره ډو ډز دي وربونه، ډو ډز. نو دا یو دی، د یو دپاره همیشه چې شی استعمالیږي؟ ډو. نو منفي چې وي ډو، منفي کې ډو ناټ راځي، منفي کې ناټ راځي او ناټ همیشه د دغه اګزلري نه شاته ډو ناټ. نو کله چې نیګیټیو امپیریټیو استعمالوو موږ به ډو ناټ، ځکه چې یو دی do not open the door یا don't لاند هغه څه دی؟ don't. دا لاند دی. do not دا منفي دی. دا څه دی؟ منفي. مثلا زه وایم چې do not یا don't open the door، دروازه ما خلاصوه. دا امر دی خو دا نیگیټیو امپیریټیو سنټنس دی. یعنی مطلب دا چې منفي امریه دی چې یو کار ما کوه. don't speak، خبرې ما کوه. don't go to school، مکتب ته مه ځه. don't write in the book، په کتاب کې لیکنه ما کوه. don't watch TV، تلویزیون ما ګوره. don't play cricket، کرکټ ما کوه. play cricket، کرکټ لوبه وکړه. don't play cricket، کرکټ لوبه ما کوه. نو څومره اسان دی ملګرو. امریه جمله اول کې ورب راوله. مثلا زه تاسو وایم learn زده کولو ته وایي. learn English language، انګلیسي ژبه زده که. don't learn English language، انګلیسي ژبه ما زده کوه. زه وایم teach to the students، شاګردانو ته درس ورکه. don't teach to the students، شاګردانو ته درس ما ورکوه. ښه، اوس دا اکشن و. دا د اکشن یو برخه وه. راشه سچویشن کې م لږې خبرې وکړو یو څو. سچویشن دپاره ملګرو چې امریه جوړوئ مثبته کې بی دغه صفت واچوه adjective. be honest دا سچویشن دی. be honest صادق اوسه. be honest صادق اوسه. be active فعال اوسه. be nice ښه اوسه، یعنی ښه اوسېږه، اخلاقي اوسېږه. be on time په خپل وخت راځه یا په خپل وخت اوسېږه. نو دا امر دی. او منفي نیگیټیو کې don't be، څه don't be. دلته یو څه واچوئ. don't be stupid، بیا عقل ما جوړېږه یا بیا عقل ځانه ما جوړوه. دا نیگیټیو امپیریټیو سنټنس دی خو سچویشن کې don't be stupid، don't be late، don't be liar، دروغجن ما جوړېږه. نو دا سچویشن برخه دی. don't be liar، don't be stupid، don't be late. ښه، نو مرګلو فکر کوم چې د برنامې وخت خو پوره څه چې پوره نه تېره خبره ده. زه به د کامره څو مختصرو ټکو ته راواړوم. ښه مرګلو وبخئ چې نو دا د نن ورځې درس خو په همدې ځای پای ته رسوو، په دې خاطر چې فکر کوم درس لږ اوږد شو. خو ډېرې مهمې جملې وي ملګرو. همیشه تاسو د ټایم په باره کې حتما د دغو ستونزو سره مخ کېږئ. what time is it، what's the time. مثلا چې پاسه وي پاست به وایي it is 6 past 2، یعنی شپږ یې پاسه 2 بجې دي. it's 16 past 10، یعنی 14 د پاسه 10 بجې دي. او کله چې پاتې وي 2 استعمالوئ پاست په ځای. it is 10 to 10، لس کم لس دی. it's 10 to 12، لس کم 12. او کله چې فکس بجې وي او کلاک ورسره وایي. او کلاک او منه off the clock، o'clock off the clock. خو o'clock مختصر دی. what time is it، it's 6 o'clock، it's 12 o'clock، it's 9 o'clock، it's 10 o'clock. او دې ته څنګه what day is today، it's Saturday، it's Sunday. what day is today، it's Friday، it's Monday. what month is it، یا what month is it، it is January. what month is it، it's April. نو مثلا مرګلو دا دې ته څنګه imperative sentences کې مثبته جمله په اکشن کې affirmative imperative sentences کې چې موږ وایو خاص ورب دی جملې سار ته راولو. ورب دی جملې سار ته راوله. learn زده کولو ته وایي learn English، انګلیسي زده که. teach to the students، open the door، close the door، sit down، stand. خاص ورب دی جملې کې. negative imperative sentence
هغه منفي وي ډونټ ځکه ډونټ راولمه چې همیشه مخاطب یو دی یو دپاره ډو راځي ډونټ یعنې ما کوه ډونټ ټاک ډونټ سپیک don't write, don't read, don't come late, don't go to school, don't go to the city. نو مثلا مرګلو دا هغسې او دې ته څنګه ما درته سچویشن کې be honest, be on time, be good, be nice او don't be stupid, don't be liar, don't be late. نو دا هغسې هغه و چې مرګلو ډېرې مهمې جملې وي خدای دې وکړي چې کومه ستونزه نه وي انشاءالله فکر نه کوم خو ټایم په باره کې یو بله خبره مرګلو کومه نظامي ټایم په باره کې میلیټري ټایم هغه میلیټري ټایم ځینې وخت کې 5 او دا فکس ټایم وایي مثلا 1 بجې ته 1100 وایي what time is it? It is 1300 what time is it? It is 1600 دا معنی چې 4 بجې د مازدیګر دی what time is it? It's 1600 it's 1300 it's 1500 it's 20 نو دا مطلب it's 2100 نو مطلب دا چې نظامی کې بیا AM او PM نه کارول کیږي ځکه AM مثلا it is 11 AM یعنی د سهار 11 بجې دی what time is it? It is 10 AM مثلا د سهار 10 بجې دی what time is it? It is 5 PM د ماښام 15 بجې دی it's 11 PM د شپې 11 بجې دي خو نظامي کې بیا AM او PM نه کارول کیږي مثلا it's 1600 دا معنی چې 4 بجې د مازدیګر دی ځکه 1600 که چېرته 4 بجې د سهار مطلب بیا داسې وي it is 4 o'clock it is 4 o'clock خو کله چې هغه وایي چې it's 1600 دا معنی چې د مازدیګر ځکه نظامي ټیم کې تر 24 ساعتو پورې ځي 24 it is 2300 لکه داسې 23 بجې دي 23 بجې دا معنی چې 11 بجې د شپې دي نو مرګلو الله دې وکړي چې درس مو زده کړی وي او کومه ستونزه نه وي بیا هم که کومه ستونزه وه ما ته پاس وکړئ تیر درس کې خو د کرکټ لوبه جریان کې البته د مرګلو حضور کم و خو اوس الحمدلله مرګلي پوره دي فکر کوم لوبې ختمې شوي دي او د خوشحالۍ ځای خو دا و چې مسلسل مو ټوله لوبې ګټلې دي بس تاسو ته ازیر کې ښه وختونه او ښې چارې غواړم بیا هم که کومه ستونزه وه درس کې کومه پوښتنه وه کولی شئ چې کمنټ کې مطرح کړئ زه ستاسو کمنټونو ته رسیدګي کوم او کولی شئ چې مسنجر کې پوښتنه مو مطرح کړئ انشاءالله مسنجر کې ځواب در کومه ازیر کې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه او ښې چارې